السلام علیکم د بغلان معزز خلکو، امید لرم تاسو صحتمند اوسئ او ګرم په دې ژمي کې ځان ساتلی وي. دا موږ نه هیرو چې نه فقط چې دا زموږ مسؤلیت دی چې ځان ګرم وساتو، بلکې زموږ همسایه ماشوم یتیم باید هم ګرم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي په صحیح حدیث کې فرمایي چې هغه زما د امت نه دی څوک چې په خپله په مړه ګېډه ویده کېږي او د هغه همسایه په وږه ویده کېږي. نور نو خویندو، په دې جامعه کې، په دې دنیا کې موږ صرف دې ته نه راغلو چې خپل ځان غور وکړو، بلکې موږ په ټول یو اندام یو وجود یو. که ستا لاس چې ته یخ ګرم وي او پښه دې یخه وي، آیا ته به په سکون کې پاتې شي؟ په حیث د مسلمان، په حیث د انسان نشي پاتې کېدلی. نو همدې دپاره زموږ د جامعې هر یو غړي زموږ وجود او پښې دي. که څومره موږ خپل ځان دپاره غور کوو، موږ باید همدومره غور هغوی دپاره هم چلند وکړو. نو همدې دپاره ماشاءالله یو تکړه ټیم په بغلان ولایت کې موږ لرو چې دلته ادرسونه شته دی، ټلیفون شمارې شته دی چې څه هم ستاسو وس کېږي که هغه زاړه کمپله وي، ستا زوړ کمپل چا دپاره واقعا نوی دی. دا مهم نه ته څه شی ورکوې، دا مهم دی چې ته څه ورکوې او که نه ورکوې. څومره ستا وس کېږي خپل وس مطابق که نغدي مرسته ورکوې، بسم الله وکوئ. که خپل زاړه کالي، کمپلې، توشکې، جاکټ، بوټان، هر څه چې لرې هغوی ته ورکړه، بسته‌بندي کوي به انشاءالله او بیرته به یې غریبانو توزیع کوي. ورونو خویندو، هغه بغلان ورونه چې په افغانستان نه بیرون اوسېږي، ټول افغانان مسلمانان دوی کولی شي په آنلاین ډول باندې زموږ په اروپا اکاونټ ته پیسې ولېږي، تر څو پورې یو ځای موږ د خپل امت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته خدمت وکړو. جزاک الله خیر. ورونو، دا دنیا صرف دې لپاره نه چې موږ د خپل ځان غور وکړو، بلکې خپل د جامعه او د خپل د مسلمان امت. که غواړئ صحیح مسلمان چې خوشحاله ژوند په دې دنیا کې ولري، نو حتما خپل جامعه مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.